السلام علیکم. خو ګملګرو چېرته ستاسو یو داسې کاروبار وي چې تاسو د واتس اپ په مدد سره هغه کوئ، که تاسو مطلب آنلاین څه کار کوئ یا تاسو یو دکان وي، تاسو یو چاته تصویرونه لیږئ یا په واتس اپ باندې تاسو د خپل په کاروبار په باره کې نورې څه خبرې کوئ، نو یو داسې واتس اپ دی چې دا تاسو د خپل بزنس لپاره د خپل کاروبار لپاره استعمالولی شي. یعنی عام طور چې زموږ سره په موبایل کې کم دا واتس اپ وي، نو دا زمونږه یعنی خپل ذاتي واتس اپ وي. زموږ چې کوم نوم وي نو هغه موږ په دې کې لیکلی وي، خپل تصویر پې موږ لګولی وي. خو په دې واتس اپ باندې تاسو د خپل دکان مختلف تصویرونه لګولی شي، د خپل بزنس چې تاسو د دکان کوم نوم دی هغه ولا تاسو ورکولی شي. ستاسو په موبایل کې به 2 واتس اپ انسټالیږي. تاسو ته ښکاري زما سره یو دا واتس اپ دی، یو دغه واتس اپ دی. نو دا یو بزنس واتس اپ دی، دا تاسو په خپل موبایل کې د خپل کاروبار لپاره انسټالولی شي. ټول ته خاطر درخم چې دا به تاسو څنګه انسټالوي، څنګه او په دې کې اکاونټ جوړوي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ. بیا به زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. خو ګمرګرو د مختلف کاروبارونو لپاره تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالولی شي، دا واتس اپ انسټالولی شي. مطلب که تاسو آنلاین ایډیټینګ کوئ، که تاسو مختلف چینلې خرڅوئ، که تاسو چاته واچ ټایم ورکوئ، سبسکرایب ورکوئ، ستاسو یو دکان دی، ستاسو مطلب هر یو کار دی، خو تاسو په واتس اپ باندې د هغې کار کوئ، نو د هغې لپاره تاسو خامخا په خپل موبایل کې دا واتس اپ انسټال کړئ. نو کله چې هم تاسو اوپن کړئ، عام طور زموږ سره په موبایل کې مطلب کوم واتس اپ وي، نو دا بالکل هغه شان تاسو په خپل موبایل کې اوپن کولی شي. او تاسو ته ښکاري د واتس اپ په دې نشان کې دلته هم د نبي لیکلی، یعنی بزنس. تاسو بلاندې کلیک وکړئ په ایګري اینډ کنټینیو باندې، تاسو ته ښکاري ایګري اینډ کنټینیو. په دې کې دننه تاسو په موبایل کې چې کوم نمبر پروت دی هغه تاسو هم استعمالولی شئ، او لاندې دلته تاسو مطلب یوز ډیفرنټ فون نمبر تاسو هم سلیکټ کولی شئ. دلته تاسو خپل د موبایل نمبر ولیکئ، هغه موبایل نمبر به ولیکئ په کوم باندې چې تاسو اکاونټ جوړول غواړئ. بیا به تاسو لاندې کلیک واخلئ په نیکسټ باندې، نو ستاسو په هغه نمبر باندې به یو کوډ سینډ شي، کوم نمبر چې تاسو دلته ولیکه، او هغه کوډ چې مطلب ستاسو موبایل په دې ستاسو نمبر چې دغه په دې موبایل کې پروت وي، نو اټومیټیکلی به هغه کوډ دلته راشي. او که پروت نه وي نو هغه نمبر باندې به میسج سینډ شي، هغه میسج به تاسو دلته ولیکئ. تاسو ته ښکاري فسټ اف آل دلته اوپن شو. که تاسو ته زه دلته وښایم چې په دې کې تاسو به نوم څنګه لیکئ، تاسو ته ښکاري فسټ اف آل تاسو به د ځان لپاره یوه کټګري هم دې کې خوښولی شي. عام طور زموږ سره کوم موبایل کې واتس اپ وي، نو په هغه کې موږ کټګري د ځان لپاره نه سلیکټ کولی چې یعنې زه په کومې کټګري کې کار کوم. تاسو ته ښکاري فسټ اف آل بزنس نیم، نو مطلب که زه درته ولیکم د خپل چینل نوم، یا زه څه ولیکم، مطلب زه ولیکم ټیکنیکل پښتو. تاسو ته ښکاري دا زموږ د چینل نوم دی، ټیکنیکل پښتو. بیا که لاندې زه تاسو ته وښیم په دې کې دلته کټګري تاسو هم سلیکټ کولی شئ. سمپل دلته به کلیک واخلئ، تاسو ته ښکاري دلته ورسره د تاسو بره ناټ ا بزنس، تاسو ته ښکاري ویکل سروس، تاسو ته ښکاري په دې کې څومره دغه شان اپیرل اینډ کلوتینګ، یعنې که ستاسو د کپړو دوکان وي تاسو ولا دا سلیکټ کولی شئ. داسې آرټس اینډ تاسو ته ښکاري انټرټینمنټ، که تاسو مختلف څیزونه جوړوئ، یا بیوټي ایجوکیشن، تاسو ته ښکاري ایونټ پلانر، تاسو ته ښکاري فاینانس، داسې تاسو هوټل هر یو شي تاسو ورته سلیکټ کولی شئ. میډیکل اینډ هیلث، تاسو ته ښکاري ناٹ پرافټ ارګنایزیشن، ریسټورنټ، شاپینګ اینډ ریټیل، ټریول اینډ ټرانسپورټ، یعنې که ستاسو یو ټریول ایجنسي ده نو تاسو د هغې لپاره دا سلیکټ کولی شئ. په دې کې تاسو دا ټولې کټګرۍ درکلي دي. زه به سمپل دلته کلیک واخلم، تاسو ته ښکاري دلته په هوټل باندې، نو تاسو ته ښکاري اوس دلته تاسو د خپل یو هوټل تصویر هم شئ ورکولی، هر چیز تاسو کولی شئ. بیا که زه په نیکسټ باندې کلیک واخلم، نو تاسو ته ښکاري دا یو بزنس واتس اپ دی، دا به زما سره اوس اوپن شي. او د دې واتس اپ لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د دې ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي، او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا واتس اپ په خپل موبایل کې انسټالولی شئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ، عام طور زموږ سره څنګه په موبایل کې واتس اپ وي، هغه شان به تاسو ته میسیجونه راځي، او تاسو که دلته په دې اپشن باندې کلیک کړئ، تاسو سره چې څومره نمبر یې سیو دي هغه به ټولې تاسو ته شو کړي. بیا بره پر دې 3 لاینز تاسو کلیک کړئ، او دلته کلیک واخلئ په سیټینګ باندې، نو تاسو ته ښکاري بزنس ټولز پکې تاسو هم ایډ کولی شئ. تاسو ته ښکاري ټول سیټینګ تاسو دلته کولی شئ، یعنې د خپل کاروبار په باره کې تاسو ته ښکاري دلته پکې تاسو مختلف څیزونه بزنس پروفایل ځانه جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته ورسره دلته ګریټینګ میسج تاسو سلیکټ کولی شئ، چې هغه به اټومیټیکلی هغه کس ته سینډ کېږي څوک چې تاسو ته میسج کوي. داسې اوې میسج ریپلی اټومیټیکلی وین یو آر اوې، ورسره دلته تاسو ته ښکاري کویک ریپلیس چې کوم دي نو هغه تاسو هم سلیکټ کولی شئ. لیبلز تاسو دلته سلیکټ کولی شئ. ایډورټایز آن فیسبوک، انسټاګرام، دا ټول څیزونه تاسو دلته په دې یو واتس اپ کې کولی شئ. نو ډېر زیاته کمال ډک واتس اپ اپلیکیشن دی، تاسو د خپل کاروبار لپاره دا په خپل موبایل کې انسټالولی شئ. نو خو ګمرګرو امید لرم تاسو به نننۍ ویډیو خوښه شوې. که ویډیو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ، او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.